سلامونه او نیکې هیلې. د شیخ ادریس په شهادت څه خبرې کول غواړم. اول خو دا خبره چې مونږ ټول په دې غم کې شریک یو، او دویمه دا خبره چې اوس مونږ ټولو ته پکار ده چې د اصل قاتل نامه واخلو، او اصل قاتل دی پاکستانی اسټابلیشمنت. ستاسو ټولو په آپس کې چې څومره هم اختلافونه دي لرئ، خیر دی، هیڅ نه کېږي، خو دا وخت د اختلاف نه دی، دا وخت دی د یو موټی کېدو، راپورته کېدلو. هغه داسې چې بله ورځ تاسو ټولو ویل په شریکه چې دا زموږ ډېر غټ عالم دی او مونږه د ده بې عزتي نشو برداشت کولی. نو تاسو چې د خپل عالم بې عزتي نشئ برداشت کولی، نو تاسو د هغه مرګ څنګه برداشت کوئ، د هغه شهادت باندې خبره څنګه نه کوئ، د قاتل نامه څنګه نه اخلئ. هغه ټپه ده که نه چې ممونه پاکه لیونۍ ده، هغه یې وژني او دا ورته ماما ماما کوي نه. نو تاسو ماما ماما مه کوئ، تاسو دا خبره د پاکستان نه پوښتنه وکړئ چې ستاسو دومره غټ عالم ته حفاظت څنګه نشي ورکولی. چې د نور هیوادونو نه خلک راځي نو پاکستان څنګه په امن کیږي؟ نو تاسو ته دا امن ولې نه دی درکړلی شوی؟ او که ستاسو په یاد وي نو شیخ ادریس صاحب خو د عاصم منیر ستاینه کړې وه، نو د ستاینې دا انعام ورته میلاو شو. داسې څنګه کېدلی شي چې د پنجاب ملایان په چکرونو ځي یورپ ته، نور ملکونو ته، خو ستاسو ملایان وژلی کېږي که هغه د امن خبره کوي او که هغه د عاصم منیر ستاینه کوي. او که پاکستانی اسټابلیشمنت دا وایي چې خوارج راغلی و یا پلانکې مړ کو پلانکې مړ کو، نو تاسو څه کول؟ ستاینې خو یې ستاسو کولی، نو تاسو ولې حفاظت نه ورکړو؟ که ستاینه یې کړې وي او که نه یې کړې وي، پښتنو راپورته شئ، ځکه چې په نوم د پښتون مو وژني. که تاسو هر څه وکړئ، کښېنئ ورته د GHQ مخې ته او پوښتنه دې وکئ چې څنګه یې ستاسو دومره غټ عالم ته حفاظت ورنه کړو. ستاسو دښمن ستاسو خپل ریاست دی، د اوس نه د پخوا نه، د کلې نه چې پاکستان جوړ شوی، تاسو پکې دغه شان ازارېږئ، کله یو کله بل، کله یې د چا په نوم وژني، کله یې د چا په نوم وژني. نو تاسو په اختلاف کې خپله انرژي مه ویسټ کوئ. اختلاف ته وخت شته، بیا به وکړئ. دا وخت د اتحاد دی، دا وخت د یو کېدلو دی، یو موټی کېدلو دی. مونږ ستاسو سره یو، موږ هر چا ته ژوندون غواړو، او د ژوند لپاره لازم دی چې مونږ امن وغواړو. د امن لپاره راپورته شو، او تاسو هم زموږ سره راپورته شئ. مننه.